د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وویل چې نړۍ له موږ سره په مقابله کې ده. سلامونه لیدونکو، دا چې څنګه ولې په دې ویډیو کې را سره وګورئ. د ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت د نړۍ او د ګاونډیانو له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبې د غوي په 4مه په کابل کې د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د 9 تلین په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې افغانستان اوس مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. دنیا هم ورسره په مقابله کې ده او له ګاونډیانو څخه هم ستونزې او تکلیفونه وینو چې ښکاره مثال څو ورځې مخکې پر خوست او کونړ بریدونه دي. د طالبانو لخوا د کابل د نیولو 8 میاشتې تیریږي. نړیوالې ټولنې لا هم د دغې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دغې ډلې پر چارواکو بندیزونه لا هم پر ځای دي. ښاغلي یعقوب پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونو ته چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې سلګونه کسان ووژل شول په اشاره کې وویل چې افغانستان له خپلو ګاونډیانو څخه هم ستونزې او تکلیفونه ګالي. ملا یعقوب په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې طالبان به د افغانستان له دننه او بهر هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان امنیت ګډوډ کړي. دا لومړی ځل دی چې کابل کې طالبانو د دې ډلې د بنسټګر د مړینې تلین نمانځي. د ملا عمر مړینه په 1394 کال کې ښکاره شوه او ویل کېده چې 2 کاله مخکې مړ شوی، خو طالبانو 100 کاله وروسته د هغه مړینه تایید کړه. د طالبانو ویان ذکي الله مجاهد د نن ورځې په مراسمو کې وویل چې ملا محمد عمر مجاهد د نرۍ رنځ له امله مړ شوی دی. هغه د ملا عمر د مړینې ځای په ګوته نه کړ، خو ویل کېږي چې د طالبانو بنسټګر په پاکستان کې مړ شوی دی. مجاهد وویل چې دوی غواړي چې راتلونکي نسلونه هم د ملا عمر لارې ته دوام ورکړي. تاسو د ذبیح الله مجاهد دې خبرې ته څه وینا لرئ؟ په کومنټ کې را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو چې زه تاسو ته د نوي خبر سره راګرځم، تاسو په سپین سرې خدای سپارم.